د نمرود هلاکت شو دا هم د یو ماشي د لاسه شو. عزیزانو هلاکت داسې چې ابراهیم علیه السلام ته نمرود وی چې ته دغه خپل خدای ته وایې کنه چې ما ترا مخامخ. ابراهیم علیه السلام وی چې ډېر اسمان ته وکته چې خدای زما چارې خټولې تمام شوه اوس ته پوهېږه او کار دی پوهېږه. معمولی غوندې اوریاز په اسمان کې راځي او توره تیاره جوړوي او د یو نمرودي په بدن پورې په کروڑونو ماشي ونښه چې لږ سات تیر شه دا ډوکو پنجرې ولاړې وې او غوښه په یو سپۍ پورې او د نمرود په دې پوزه کې یو ماشه نه نوت. هسې مې خیال کولو د 3-4 ورځو کې چې دا به ستاسو یقین راتلو یا نه چې ماشي د لاسه نمرود څنګه مړ شو. او د 3-4 ورځو کې به م یقین راغلی چې ماشي هم یو غټه بلا راغورځولی. دا به م یقین راغلی ځکه چې معامله ټوله د خدای ده، هغه د زور او د قوت او د طاقت نه ده. د خدای معامله ده چې الله پاک څه کول غواړي په دې ځمکه هغه کیږي، چې بنده څه کول غواړي هغه نه کیږي. تدبیر کند بنده و تقدیر نہ داند، آکس کے نہ داند و نہ داند کے نہ داند. یو انسانی تدابیر دی او یو د خدای تقدیر دی. انسانی تدابیر چې دی هغه د خدای د تقدیر په مخ کې هیڅ شی. نو یو دا اورېدو خبره وه چې نمرود د ماشي د لاسه مړو، یو په دې هفته کې دننه قدرت درته وښوده چې د ماشي د لاسه هم خدای پاک یو غاټه بلا راغورځولی شي او ختمولی شي. دا تاسو ته په سترګو خدای اوس بیا خبره ده چې نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته. دا بیا خبره ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشو. کم قوم کې چې عقل وي داسې قوم نه لکه دا مونږ چې ادا خلق نه نور قومونه. هغه امریکای غوندې قوم یورپ غوندې ممالک دي، هغه روس غوندې قوم دي، هغه چین غوندې قوم. کم قوم کی چې عقلی هغه د چین غوندې قومي چې تا نه رستو آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیری. مونږ قوم کې عقل نشته. د مونږ قوم عقل تاسو وکتو، پرون مو کتو، بل ورځ مو کتل. دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ خلک، دا زمونږ سړي دي، دا زمونږ لکان دي او دغه زمونږ ښځې. تاسو خیال دغه زمونږ ښځې دي چې په پولینګ سټیشنونو څه حال ورسره وشو. دا هغه شرمېدلی قوم. تاسو خیال راغی. نو دې قومونو کې عقل نشته. دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولیدل. نن د ملک تقدیر دا نن د قوم د چا په لاس کې ورکړ. په دې چرې سوچ کړئ یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړ. د ملک تقدیر به کوم خلق جوړي، د ملک فیصله به کوم خلق کوي، دا تاسو د چا په لاس کې ورکړ. په دې سوچ کړئ. خو د کارغان ورونه وای مردار املان دی ولید او پاس په ګرځیدای کان کو پتہ نه لګیږي. دلته سوال د عزیزدارای نه، سوال د رښتې نه، سوال د پری جنبه نه،
سوال د دې چې زه د ملک د تقدیر واګه د چا په لاس کې ورکوم ټانګه ډکه ده او سړی پکې ناست او تا د اس په واګې ریم لا په لاس کې ورکې دومره خو به پوهېږئ په خبره چې د اس په واګې ریم لا په لاس کې ورکې نو اس په او ټانګه او پکې سورلای به بچ پاتې شي نن تاسو د ملک د تقدیر فیصله رندول په لاس کې ورکې کیږي بچي خدای دې ملک تاسو مو خدای دې ملک شي دې ملک سوال دلته عزیزه دا نه سبب دې ملک ته د تعلیم پالیسی جوړول غواړي د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسی تو وګوره چې دا ته چا په سیمنډ وای چې دا به جوړول شي سبب دې ملک د پاره د قران کریم د آئین پالیسی جوړول غواړي تو وګوره چې دا ته چا په سیمنډ وای چې دا د قران د آئین پالیسی جوړول پوي سبب د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي تو وګوره چې دا سره پدې پوي د دې داسې مثال دی اوس چاته دا خبره کوي او خزوا بجای نامه و بجای نو د کور مالک ته ډېر تنګ و او چې کوم رانه به وکړ به فټه مولانت فټه مولانت اخر داغه اډو په فټه مو څه پروا نه راځي اخر وی چې په فټه مو د بجای سشي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړې نشي پوزه دې په بیخ کې نه غوسه کړی په فټه مو دا بجای اډو شرمي دا قوم په فټه مو شرمي یا هم شرمولو زما الکما ګیره مسکینه شوا عمر ټول تیر شو ما سو کو نه شرمو بلکې زه شرمې ځکه چې د شرمېدلو ملام شرمېدلې دا کشمیریانو قسم درته کړی و چې ته کشمیر ته تلې مال نه ول ته څنګه مولای مال ته تلې ول نه نو مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی شي وی چې نه مال بس خبر اخلاص وی څنګه ته داسې زې نو عزیزانو زمون د شرمېدو پکې یقیني دي دا خلق نشي تاسو په پوه شئ نو عرض مې داو چې نن د ملک د تقدیر واګه د چا په لاس کې راغی د دې قوم د لاس یو بادشاہ ډېر ناپوهه وزیرانو ورته وی چې دا تسکه کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس غډې وډې ول نو سوکم سوک وزیرانو ورته وی چې داسې بوکو چې د بادشاہانو مخ کې خطا ته مونږ نشو ویلې چې دا خبره ته غلطه کوي او داسې بوکو چې ستاد خپې پورې به او تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو مونږ ځان سره به کی خو چې ته بادشاہانو سره خبره کې او کوم ځای غلطې دي نو مونږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بل اړه وه ول ډېر چرته بادشاہان براغه او دغه خبره ګډه وډه کول هغه به تار را نو دغه خبره په بل واړو یو بادشاہ راغی ورته وی چې الکه خبره خو به نورې کوو خو په دې مې پوي کوي چې په دې ستاسو وطن کې د دې تار رواج شته هغه زر تار را خو چې بیړه دې غر کړ مونږ دې پورې تار در تړلې چې د خرطوب خبره مکوه تا الټا غلطه پوس نور بادشاہان دلته کمقل دومره چل نو عزیزانو خبر دادا چالته هو وزیرانو خيارو
که بادشاہ سادهوم نو کار چلے ده چرته چې ټوله معامله دغه سیه د خارونه او د کارغه کی صحیح کارغه او خارونه په جګړه دي نو نوشیروان بادشاہ په لار روان او بختک وزیر ور سره چې وزیر ور سره دی نو شروان ته تاسو کو چې الکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا خارونه وسه پرېدا وینا حل وایا ویجی خبره دادا چې دا کارغه راغله دې د خارونه نه لور غواړي او خارونه نه ورکړي وی چې نو بیا وی دې خارونه ورته یو شرطي خېل چې لور بالا در کوم چې سل خارونه د دې لور په مہر کې وران شوی را ودا کارغه ورته وی دې خارونه ته چې بیبي داسې چل دے چې دا یو سو خارونه وران شوی والا نور چې نو شروان بادشاہي او بخت کی وزیری د سډیر خارونه ورانو په د دوی دا جګړه ده عزیزانو چې د دې قوم دا حالتي تاسو به عمل قران ګور چرته چې دا قومي تاسو به عمل خیر غواړئ تزان سره جخت ګورا ورځ بیرته پتا بمبارای کیږي ورځ بیرته اوس داغه علاج سوچ کولو د پاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمن سړی وینو عقل او سوچو کی کنه تا چې د چا انتخاب وکړو دین ابتدا توقوم کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندستان سره جوړه کول غواړي دومره خو پستر ګړون نه دی دا قوم دومره خو پوهیږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي یا کرو سوی چې راځي خبرې پکو چې د کابل 10 لک خلق په پاکستان کې ولی ناشتي خبرې پکو د خبرو کولو لبه تسوک لګي دا خبرې به څوک کوي نمبر خو نادان نه ای دومره خو پوهیږي چې دا تاسو څه کوئ سموکړو څه کوي لګیاي هغه د رحمان بابا خبره وای په ازل د نصیبونو جواری و اے رحمان چا غټل او چا بیل نن ستاد نصیب جواری لګیدلې دا سو کی غټي او سو کی د جواره دونه دي د جواره پړونه زما عزیزانو عرض میں داو ما سره فکر نشته زما مثال دا سي ده لکه د هارون الرشید بادشاہ زوی بادشاہي پرېخوا اولادو ملنګ د سین په غاړه بناستو روټای به چرته پیدا کړه به اوخړو د سین په غاړه بناستو الله الله به بادشاہ مرشو چې بادشاہ مرشو نو جرنیلان ورپسې لاړ چراشه پلار دې مرشو چې په تخت کې نه هغه ورته وی چې زئی جرنیل صاحب زدلم بادشاہ وې دل څنګه بادشاہ دا ګوره نه جامو ته ټاکای ګنډې او د سین په غاړه ناس ستنې نه تارويستو سین ته ستنو غرزوله او وروړې د ماستن وروړې چې د دریاب څومره کبانو ټول په خپل کې یو ستن نیولې و ولا راو ویلوم لیدو زدلم بادشاہ چې جرنیلانو ډېر تنگ کو نو جرنیل ته وی چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم
یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول. اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېگا. یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول. اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېگا. دا عمر بدیم یو ورځ تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګاریان پاتې شي. عمر بدیم ختم شي او نعمتونه بم درنه پاتې شي. دو لاس بخبه بت روان بیا ورته څوي ورته وایذا حملت على القبور جنازه وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. اے مرګریا کتا نن د بل جنازه پوګه کړي و دیره تروانه جنازه دی پوګه دا ادیره تروان نو فاعلم بأنك بعدها محمول. دا شپاړسنی یقین لرا چې اورز بستا جنازم د بل پوګي او قبر ته روان کړي. خیال د دیو کا تراله او ما ته دعوت راکې چې راشه د پلار تخت خالی دی په تخت کې. زما عزیزان بادشاہی په فقر کې دا بادشاہی په غربت کې دا بادشاہی پدې کې دا چې د شپې سړه روټه وخوره او سار بیغم را پاسه ایس غم غچته. عزیزانو خبره دلتا د بادشاہ نه دا خبره د ملک دا خبره د وطن دا چې د دې ملک او د دې وطن انجام بچکی. ځکه چې د ډندو لاس کې د لارې سټیرینګ ورکی د ډندو لاس کې د اس په واګي ورکی نتیجه به سي زیب کم طرف انجام به سي. خبره د ملک دا سم ملک دی بیگا تاسو کته کروڑونه ډز اوملی ده کنم دی نم دی اورید کروڑونه ډز کلاشنکوف بمونه دا پکې خلاصې ده ولی منبری ګټلې ده. تورشه په کچرو کې وګوره د سړی زوی شوه ده یو ډزې کړي ده ترننه کیس نه خلاصي بیګای ملک ته پر کړه ده په کروڑونو کلاشنکوف په چلے ده په یو سړیم کیس رجسٹر نشو. دا ملک ده دا وطن ده. ما یو ډس کړه ترننه می کیس نه خلاصي منبر له 2 کروڑ ډزې وشوي چا په کیس رجسٹر نه. اوس دې شلب عمر د کم زنه پیدا کما دې ملک لب عمر د کم زنه پیدا کړي چې او خزا ورتراله ماشومه پغې کې دی عمر دا قران یوازې مونږ د پاره ده کتا د پاره هم ده ورته بي قران هغه قانون دی چې پدې کې د امیر او د غریب فرق نشتا. د امیر او د غریب فرق نشتا. نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب کټتو کو هغه د پاره ارث دي. خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور امر ټټنګ
نور لوی چنجه په دې غریبو کې دا غریب خدای پیژندلی چې دا خزي سټی ته دا مین دی پردی لوخي ویني دا مین دی چې د پردای جامې ویني او دا ډنګګي راوړې دی ډمګي دې ډمګي ځان نه څه جوړ کړي دا خدای پیژندل قوم الکه خدای ظالم دی وای خدای ظالم دی خدای ته پته وکنه چې تعالی میګیا کوزر درکم ته خود خلق سترګې تاسو خدای پیژندل غریبان دا د شنو چایو غله دا د کباب او د روټۍ غله دا خدای پیژندل دلته یو د خرغون د سپیګمی پرون ملادل سپیګمی خړې وي دا سمه ورته سره خوځو د خرس پیژني دا خدای پیژندلی خدای په یاره واو یا به مړم یا به ژوندې چې تاسو د اهل دنیا سجدي کول او داغي پوجا پاٹ پرېخه نه او تاسو خورس په دوربین کې ولیدا نو کمرم په قبر میرا شي متیازي خورس بنم دغه تالی سټ بېای دغه چولی چوک بېای دغه پردی جارو کخ بېای تاسو به خدای په خپلو په نو درې او نه به تاسو له خدای خورس دا خدای پیژندل قوم دا الله نه لوی مهربان په دنیا کې بل څوک شته نو دا په مونږه ولی مهرباني نه ده ځکه چې مونږ کې زه نشته مونږ کې زه نشته خدای ته وګورئ خدای ته خپل ځان او پیژنئ خپل حیثیت او پیژنئ خدای او پیژنئ د خدای رسول او پیژنئ حکومت توایم د خدای غلوی ورځ خاطرو کده د ملک تقدیر سره لوبه مکوا ته د ملک تقدیر سره لوبه مکوا تا ملک به تباہ شي دا به غرق شي آسمانی آفت به پراشي لوټه به اعلان دی بعد خدای داسې کړی نه نوح علیہ السلام پیغمبر پکې موجود او طوفان پراغه لوټ اعلان دی باندې پاتې نه اسمان د پاس نو برا ورولې اوس مکه د لاندې یو ساس کې بده کوهی تور غرم را پریوته آسمانی افات د ملک تقدیر سره لوبه مکه اهلیت ځان کې وګورئ قوم د قوم ځان کې اهلیت پیدا کړي د ملک مشرایلا د سړي د انتخاب ماده ځان کې پیدا کړي چې دا سړی زه د ملک مشر کوم د کې اهلیت هم شتاو کړه سبب د دې ملک ترجمانی کولای شي او کړه تاسو وګورئ نن څومره ورځې وشو چې هغه عظیم دوپړه بي بي سي باندې کړی دي او د پاکستان نه بغیر بل خبره نشته په عالم کې په شرمونو شرمولو د عمل په دنیا تاسو څه خبره تاسو خو د میان ورولای تالاو کې چې کوم ځای ګرځي دغه ځای ویني بارم نظر نه لري نن استعمال په دنیا کې شرمېدل او د چا د لاسه زمونږ د لاسه زمونږ د لاسه نو زما عزیزانو خدای د پاره فکر د دې ملک پکار پرې جنبه مکوای
حکومت ورته قانون رئیس ته چې د الیکشن خلاف څوک کوي 3 کاله کوي او پلانې څوک کوي دومره کاله کوي. ما ورته وی د الیکشن خلاف څوک نه کوي، خو الیکشن هغه قوم ته کوي چې شعور خو پکې وي کنه. دا قوم د الیکشن قابل نه دی، دا قوم د دې قابل نه دی. پرون تاسو وګورئ د دې قوم چې د خلکو د خزو او د لونو پکې کمی بی عزتای شي دي کنه. نن په اخبار کې وګورئ د خلکو د لونو او د خزو تصویرونه پکې، واده د چا دی او خزي پکې د چا و شرمې دی بوګس خزي یوه خزي لس مړونه بیګا کړي، یوه خزي لس مړونه. ځکه چې یو سټیشن لا به بوتله چې پلانې می میړلې، بل لا به بوتله ز پلانې می میړلې، بل لا به بوتله ز پلانې می میړلې. یوه خزي لس مړونه مزه به څوک کوي لس مړی ز څوک زه پوس پرې کړو پوس پرې کړو شرمې بیا دلته پکې صاحب د چالونا لینا زبا تاسو پریدم والله کم پرید خو پس ما خو درته بجای قصه وکړه چې د پوس پرې کړه په څه شرمې دا دې شرمېدلې قوم. تاسو الیکشن قابلی الیکشن ورشه امریکای کړی دی، الیکشن ورشه یورپ ممالکو کې کیږي، الیکشن ورشه د کافرو ملک تماشا وکړه، یو غوږ نه بل غوږ خبر نه. دلته الیکشن دی، دا خلک د الیکشن د دوی لا توره پکا خړا چې دا څو ډیری د دې سرونو په دې سره کو پراته. خدای پراستای کوم د دې قابلیو چې ژوندۍ په دې ځمکه وګورو. یعنی تاسو وایي په ایمان چې نن پارا مالک دی او سلسله سر پرې کول قابل نه دی، هر مالک یو سلسله سرونه خو غوس دی هغه شر. عزیزانو منځونه مکوه، منځونه کوم سړی خزه چې بار بربنده ګرځي لونه بربنده ګرځي دا سړی بد جنت بوی پستر ګنګو. په دې خبره پوښ بوی د جنت با پستر ګنګو چا چې خزي او لونه بربنده باندې په منځونو کار مجموعاتونو ته بس مزے کوئی وہ دعوی آخرت کی خبر ہے کس کو، آخرت کی خبر ہے کس کو، یا تو آرام سے گزرتی ہے. آخرت نہ څوک راغلی دلته خو په آرام کې بس مزے کوي څه دي خو هدا زما عزیزانو چې د ملک مزاج داسي وي، د قوم مزاج داسي وي چې نه په 16 پويږي او نه په 15 پويږي. د دې قوم وجود چې دی هغه لعنت. بیا د ملک بقا او د ملک سالمیت نه پیږي، د ملک بقا نه پويږي، سالمیت نه پويږي، د ملک مفاد نه پويږي چې زما د ملک مفاد پس کیږي. دا قوم نه دی. نن په پاکستان کې وګورئ د ملک د مفاد خوب هیڅوک نه ګوري سوا د خپل خزي او د خپل کور د مفاد. خدای زما خزه خوشاله لري او زما لور خوشاله لري او زما زامن خوشاله لري. ملک دې خدای په دې ټکی وران کی دا مفاد چا سره فکر لونه می خدای کان د غټو پښتنو لونه هغه ورځ راته وی استا ورې راخو فست راغله
ما زما ورېره چرته زما رور نشته نو ورېره مې کوم وې زه د رور نه یم مال څه چلو شو ویل هغه BA کې فرست راغله نو بس وې مې ورته چې د دلرورم دلای خو ما زم علم ده غږ مکوا بلا ورپسې غږ مې ونه اگر چې تاسو ګرم نه هغه ورځ د ثوابین یو خط راغلی ما ځکه چې زما دا خبرې څوک اوري نو دا غوی خو مړه شته کنه څه بوغمه خو بو بس خط راغلی چې دلته څه خانان دی او ما ور سره ډیره جګړه وکړه او راته وی چې د بجلیګر مولا لورم په کالج کې سبق وې دای ماته او ته ما ترولی کا او راولېګه چې رښتیا دي که دروغ دي نو ما دا خط چې چاره لګره دا هم د خرج وي الکه ځکه خط درولېګم نه پیڅه راشي زما مالک کې چانه تپوسو کوي وګورئ کنه جی سو خزي زمون کور تواسته وي وګورئ چې زمون لباس څنګه دی مون کالج وایو کنه وایو یا زمالونه کالج کې دي کنه دي راشي وګورئ اوس بزه خاتونه کوم چې نه نه راکینو لا بیا راشي چې کینو دادا سے خنزیر قوم نوړه مې خپکیږي نه ځکه چې زور پسې لګیایم نو اخر دا غریبان خو مړ لري کنه څه خبره پسې وای ها یو راته چې مولانا صاحب اسد حکومت خلاف دیو زوی چې د تحصیلدار برتی کړي ملدام راشي وګورئ که زما زوی تحصیلداري مانګیره کړه تاسو پوه شئ په خبره نو عرض میں دا دے چې چلته دا قومي او دای مزاجي هغه قوم خورز بنه او رس پورز بذلیلی خوار دا نوې ګډام پرو نکړه ډوله رال زه په خپنیم ډیر خوش مبارک شه تاسو ټول ته مبارک شه صدر صاحب ته ریفرندم مبارک شه 15 کال الله تاسو مونږ ټول قبول کړو قبولم دې ټول ته مبارک شه او دا پرونه انتخابات ټول ته مبارک شه چې تاسو په خوشحالي زه خوشحال مالې څخره د لارې اړولې مالې څه وې زما خو خبردار چانه خمني عزت می کوي قدر می کوي تاسو به سبا بیا را منډه وهیو ګرینګ بم ساز او د شاخه تاخه زامن ګرینګ بم سازي چې داسې اته سره وشو ما یو پیجندلیه دا سه د وخت پیس کله بدر تلخت نسم چاته به پلاني لا ورشا چاته به پلاني لا ورشا چاته به پلاني لا مبارک شه زډیر خوشالم تاسو ټول ته دی مبارک دې ټول قوم ته دی مبارک تاسو خیال را او فانتظروا انا معكم من المنتظرين زم ناستم تماشا کوم تاسو تماشا کوئ سم چکړی دي د خپل لاسم کړی وې اشناله پند ورکا چې پند نه د شګي پند ور په سر کا چورمیږي مات اول اشناله نصیحت سملار ورته چې نه مني د شګي پند ور په سر کا او د کوی په غاړه او درو ورستو نه ټیلاو چې زوستا منی کوم چې ګړنګ دی ور غورځيږي ته نه په ورالم چې په ورالم ځه په مخه ده نو تاسو ټول ته د مبارکي په تلوار مې و چې جمعې بکله راشي چې د مبارکي درکې ځکه چې اخبارونو کې خو زنه شم ورکوله اخبار کې پیسې په لګي چې د ټول قوم ته خدا زما ټیپونه مې پونه ارزه نو ټول ته مبارک شه خدایم خوش وای شي مبارک شه چاره ته پرون وې ته د الیکشن په ورځ وې نه ما څه کارو غریب سړی چرته د سین په غاړه ناس تما تماشا مې کولا چې کیږي بس تاسو خیال راغلی ما نه تاسو مکو خبره د ځان نه وکړه چې کوم قوم بیګا اسراف کړي بیا د پاکستان حکومت نه تاسو کوم چې بیګا چې کروڑونه ډزې شوې دي او کلاشنکوف پکې چلے دلی دي په دیم کیس ولې نه دی رجسٹر کړی
د ودونو د ډزو کیس زما یو خپلوان دی زوی شوی او پروسه کال یو ډزې په تماچا کړو ترننه پورې داغه کیس نه د اخلاص او د بیگانو ډزو کیس بیگا اخلاص. تاسو پوه شئ په خبره؟ نو چې کوم ملک د قانون دا حالي هغه ملک به څنګه ترقی کوي؟ د قانون. په چین کې یو قانون دی چې چا چې نشه وکړه جاسته او خېجوي د برنه راوغورځو. مجال شته چې په چین کې نشه وکړه مرغای مړې کوي فصلونه خرابوي. په چین کې یو مرغای نشي. مچان بیماری ته جوړیږي ټول ملک را پاسي او یوم مچ منو کی یوم مچ ټول قوم په هغه ورځ بل کار نه د مچ د وجلو نه په ټول چین کې به مچو نه ګور. تاسو مچان ملک شتا اس خاچنو تاسو روټه وګورا تاسو پکوړې وګورا تاسو د غنو شربتونه وګورا اچارونه وګورا مګي پکې پرتی ورشه د ګنټګر په اچارو کې وګوره چاټو کې دادا مګي تاسو ملک کورکمان وګورا د سپیغولو ستم وګورا دا ملونه د وړو چې دي کې و چې روټه وړه کړي ملک دغس مچ بهونه ګور مرغای بهونه ګور اپیمی بهونه ګور چرسی نن ستا ټول ملک پودری شو ټول ملک په عظیم قهر اخته دی ټول ملک الکان څخه خزو په شروع کړه خزو علاج یې نشته. دا علاج نه دی چې الک پاوډرز کی او تیرونی سي او تاڼې ته بوز. علاج دا دی چې کوم ځای جوړیږي او هغه کور د بنیاد نه صفای هستی نه میټاو. په دې خبره پوهیږئ؟ علاج دا دی. قبایلو کې جوړیږي قبایل صدا اسمان نه را پریوتی. قبایل خو نن ټول خاصیات دي. اخو د پولیټیکل او د تحصیلدار او د ډیپټي بندگان دي د خدای بندگان نه دي. پولیټیکل به یو شی په قبایلو کې نه غواړي د چاپلاري نشي. په دې خبره پوهیږئ؟ قبایلو مبایلو خبره د ملک ده د وطن ده د قوم د بچو ده د دې شي ایجاد چې چا کړو یا څوک خرڅي خدای دې تباہ او برباد د قوم بچي تباہ کړ. د مولیانو زامن ته اخلاص نه دي پیران میاګان اجیان شیخان د خدای په عظیم قهر جنکای ورشه پاس پاتالونو کې شروع اول به جنکو د مارفیه ستنې ځان ته وای پتاډینو مارفیه به والے اوس دا بلا چراوتی جنکو کس کلو شروع کړ. کدا نظام روکاو نشو لشل کاله پس به وګوره زمونږ د زړې خزي به مسکل شو. تاسو دې ذاتی په وخت کې پښنو چایم پرون غډېدلې استړي خو بډېری او سوچ دې ته وکي چې ملک تباکیږي لګیا قوم د قوم تباکیږي لګیا د دې لپاره سخت گرفت پکار کده دې شي روک تام نشو ته اپیم نه کرمون بخرو چې تورې خاورې وخوره زهر وخوره ګنډېر وخوره تاپیم کرے دیلا چې د قوم بچی په تباہ کې رویني سی او کېمه کوي چورېګه چاډو د روټه خوراک ضرورت تر تپاتې حالته د دوی پکې سی دي کوي د ملک سره کې ولی خراب دي ټیکدار ولی سره خرجو نه جوړه وای سوکم دا ورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې چې چاله توفو ډاله او نرسي بل می نه پاس کین سره خجوړ کم کا ویلې ورک نن اور زمولایم په ټول جون کې مې یو کور دې په خار کې اگر چې تاسو نه زما خپل بجلیګر مولا او لارې دي او موټرې دي او څخه دې په سیلاب یاوړې
زما یو کور ته دا 900 روپو نوکر دا بنگله دي څنګه اغسته په یونیورسيټي کې دا دي کوم ځای نه راوړي دا حساب بچا سره کوي دیکھو وګور د غلو پلیټ پروت ته ما تم پروت ته کاشوغه پکې د خرمه او تا تم د غلو پلیټ پروت ته نو ته ما ته ویلې چې ته غل ولې خورې ویلې چې ما ته ځکه نشي ویلې چې ته په خپل غل خورې لګیای نو چې ملک د ملک غل خور دی نو یو بل ته به وایي څنګه اخر دا خو باغه سړی ورته وایي چې په خپل ایمانداري سړی خپل بدیانت یا بل څنګه رانیسي ورته به څنګه وایي چې ته دا غلط کار ولې نو عزیزانو دا ملک پاتې نه دی آئنده به وګورئ چې نورې به څه مزې جوړي نو موږ سره هیڅ علاج نشته سوا د دینه چې د ملک بقا او سالمیت دا ایمان ځکه چې دا ملک وینو مونږ بم یو که ملک نه نو مونږ بچرته خدا ملک مونږ د لاسه خرابېږي لګیا دی الله دې خپل مهربانه سره س اسباب ورته جوړ پیرانی پیر صاحب نه مانی کافر زوان چې پیرانی پیر صاحب منل او نه منل پرېدا الله چې څوک نه مني اڅ شي قران او حديث چې څوک نه مني هغه څه شي زبدا ثابت کم درته چې ته وایې چې دا سړی پیرانی پیر صاحب نه مني لہذا دا مسلمان نه دی زبوان چې ته خدای نه مني ته رسول نه مني ته قرآن نه مني ته حدیث نه مني مخبر صادق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه فرمان نه مني تاسو راشي د اسلام څومره کتابونه دي د خلاصې نه والا قرآن حدیث فقه اصول تفسیر شروح دا ټول راواله او په یو کتاب کې دا وخایا چې په قبرونو باندې موجوده چې کوم حرکتونه کیږي دا پلانی کتاب کې لیکل یو کتاب د قبرونو کانی پزان مگل د قبرونو جاروګان پزان مگل دا په یو کتاب کې وخایي چې دا خکار دی نو بیا دا خکار به مونږ ولې نه کوو مونږ وګرځو دی پس امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی چې جارو او کاری د قبرونو په ځان وهل دا د يهودو او د نصاراو عادت يهود او نصارا چې اغیب د خپل مشرانو د قبرونو کانی او جاروګان په ځان مګل قبر پر ځان مګل دا د يهودو او د نصاراو عادت نو عزیزانو قبر پرستی په اسلام کې نشته قبرونو تتلل دا ثواب دا ډېر ښه کار ادیرو تتلل دا ثواب دی دا ډېر ښه کار لیکن په هغه طریقه تلل چې کومه طریقه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قبرونه د پیغمبر په زمانہ کې جنت البقیع مقبره و جنت البقیع مقبره اوسم شته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورځې خو پرېدا د شپې هم هغه دیره ته تللی دی او دعا ورته کړې نو عزیزانو موجوده وخت
قبرونه بیا زیارتونه. زه تاسو نه یو تپوس پلار دی او مور دی سمندر ته پریوتی او یو سړی د سیند په غاړه په تخت ناشته او غیر چاپیر ته باغونه دي او نوکران خدمتګاران ورته ګرځي او پلار او مور دې سمندر ته وغورځي دا غوپې وهي تبه دې پلار او مور په سیمنډي وهي او کداغه تخت والا سړی ته ورځي. تاسو نه تاسو حاجی نو د مور او پلار په قبر توکانم نه توکي. اولیاء او بزرگان چې خدای بخلی اغي په سیمنډي وهي نو ستاتل د مور او پلار قبر ته ډیر ضروری دي کده بل چا قبر ته ډیر ضروری دي. خبره کوم ته چې بل چا تزي نو پلار او مور قبر پیغمبر د اسمري متعلق دا نه دی ویلي د یو ولی متعلق دا نه دی ویلي چې جنت د پخپو کې دا چرته نشته چرته نشته. یو دا مهرباني وکوي چې ما زما خبرې چونکه ډېر لري پوری زی ډېر لري پوری نو ما سره به زبانی جمع خرچ نه کوم کچا تم اوې چې هغه دا ویلي دي او هغه دا وی چې نه دا غلط ویلي دي نو یا به راولي او یا به ورته چې په دې دلیل وخای. ما په خبرو پوي پیغمبر د چا متعلق دا نه دی ویلي چې جنت د پخپو کې د یو ولی د یو تاسو وایي چې د رسول الله په زمانہ کې ابو بکر صدیق غوندې ژوندې و کنه تر قیامت پورې چې ټول اولیاء راغوند کې نو د ابو بکر صدیق د خپل خاور ته نشي رسید کرسیدې شي د دنیا ټول اولیاء چې راغوند کې د حضرت عمر د خپل خاور ته نشي رسید د دنیا ټول اولیاء چې راغوند کې د حضرت عثمان د خپل خاور ته نشي رسید د حضرت علی د خپل خاور ته نشي رسید. ٹھیک ده د امام حسن او حسین د خپل خاور ته نشي رسید. نو ابو بکر غوندي ولی عمر او عثمان او علی غوندي ولی داغه موجود دي او پیغمبر صحابه تدا نه وای چې صحابه جنت د ابو بکر پخپو کې ده یا د عمر پخپو کې ده یا د عثمان پخپو کې ده یا د علی پخپو کې ده دا نه وای. پیغمبر دا وی په موجودګۍ کې وای چې ان الجنه تحت اقدام ابوایکم اے صحابه جنت ستاسو د مور او د پلار پخپو کې پکار داو کنو د ولی موجودگی په خپل ځای موجود ده. ابو بکر غوندي ولی او عمر او عثمان او علی غوندي ولی موجود دي او پیغمبر وای چې جنت ستاسو د مور او د پلار په خپو کې. تاسو خیال را دیو جنا عزیزانو خیال کوئ پدې سوچ وکړئ فکر وکړئ چې دا خلق د جیبونو ګړکپان دا تاثر چاله ورکول چې ما به په قیامت کې پلانې پیر خلاصي که قرآن او حدیث په خپل ځای کې رښتینی وي نو دا خبره کفر که پیغمبر
لور ته بی فاطمه ته دا ویلي چې فاطمه سلیمی معاشر سوال چې کې وکړه خو یو ټکی مې واوره عمل ټیک کوا کستا عمل ټیک نو او ته په قیامت کې خدای راونی وي نو زبد اخلاصول نشي نو پیغمبر خپل لور ته وای چې کته په قیامت کې قران گرفتار کړي چې دې زما د قانون خلاف ورزي کړي دا نو بچیا که قران راولي نو زبد اخلاصول نشي په دنیا کې وګوره د پاکستان قانون د انسان جوړ کړي قانون دی او چې قانون کم سړی راولي سي نه وکیلان خلاصول شي او نه خپلوان خلاصول شي او نه رشتہ دار خلاص کولی نو تاسو وایئ چې د انسان جوړ کړي قانون څوک راونی سي او هغه څوک خلاصول نه شي نو په قیامت کې که قران څوک راونی او څوک به اخلاص اسباب د نجات با ځان ته خپل جوړوي عزیزانو ته قران یو رانی ول بدامي چې زه د خدای قانون موجود ما ستا په جماعت کې پالمارای کې دوړو لاندې پروت ما نو تا د خپل زندګۍ فیصله د انسان جوړ کړی او د پیرنګي جوړ کړی قانون ته ولې وړي ولې دی وړي د پاکستان جوړېدو نه بعد د پاکستان حکمران طبقه بم خدای نه دا امید کوي چې موږ به جنت ته ځو تب جنت ته څنګه ځي چې ستا په لاس کې و د ملک قانون قران کول او تا د ملک قانون قران کړي نه دی نو جنت ته څنګه ځي ستا په دوري حکومت کې د ملک فیصله د پیرنګي په قانون کې دی او زه د خدای قانون موجود پروتم تب جنت ته څنګه بلا خبره چې نن د پاکستان صدر مملکت ته مونږ د اوسنه د جنت پرمټي ورکړي دي مليانو ورکړي پیرانو ورکړي تاسو ورته مبارک شم قرآن غوندي عظیم قانون پروت ته او ستا په دوري حکومت کې قرآن سره دومره عظیم ظلم کی یا خدا وایا چې دا قرآن ناقص دی قرآن نشي چلے دی د زمانه سره سردار کونین چې کوم قانون جوړ کړی دی هغه مون سره نشي فټ کېده نو ناقص شو چې ناقص شو یو طرف ته وګرځوا زور قانون دی چې چرته قانون لاړو والته خدایم لاړو والته رسولم لاړو داوود یو بل دینو کې یو ځان لبل نظام جوړ یا بدسی و یا بداوای چې اسلام دی ویروس خد زمانہ یا بداوای چې اسلام دی ویروس خد زمانہ یا بداوا د مصطفی د شفاعت نکوي یا بداوای چې اسلام دی ویروس خد زمانہ دبوه چې دا ناقص ده نو بیا قرآن او دین او مذهب د ټانګیوالو زیارت شه یا د ټانګیوالو اسپشوا
ټانګه چې سوخه ټانګېوال جوت کی نو په دې دواړو نوکو ورته اس په تګوتی کی دی او داسې سپی کی او بیا داسې څه چالو الکه دا دې څوکړه وای دا دلدل دی دا ټانګېوالا وی دا دلدل دی زکه ورته پخپو پریوت نو الکه دا دلدل کې چې دا تو په ځای الله سورلای کینه بیا دلدل نه چابک دي چې ورته نیولې بیا دلدل نه اوس اکم غم بد دې بدبخت قوم تجاری کم غم به زیاد کار عزیزانو مونږ نام خراب زیاد کار مونږ نام خراب مونږ یې زور در نکړو دا مونږ چې ته مردارې ته بيدینه ته خدای نه باغی مړی لنه درځم واده لنه درځم جنازه دې نکو مونږ هم داونه تاسو ګورئ چې څومره لاره کې یو بوډای ناستا ده بوډای ناستا ده او جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې بوډای ولی جاړي ورته صاحب د یو يهودي نوکر ما سکار پسې را لګلې ما لیټ شم شپرا باندې تیر شم اوس یریګم دا سامانم نشمړې تبي نیولې او چې ورشم الټه به مې وهي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې بیبي خپکه غما راځه دا پندوکه بم در سره زی او سما او استا مالک تب شپارس مکم تاب وهینا اوس بیگا آسمانونو کې الله عز اسمه سره راز و نیاز شوه او سحر لا یو وینځ سره پندوکه په سر دیو داغه مالک ته شپارس کولو تروا دې ته سوچ وکړي کور ته چوره سي دروازه او ټکولا سړی راووت الیک سلیک وشو خیر شه صاحب ورته داستا خادمه ده تبینی ولیدا وختم ډیر تیر کو دا پندوکه راوړم نشو او زه شپارسم کوم کدیله څه سزا ورکه مال راکه خو چې دې ته څونه وای ا يهودي فورا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو کې پریوت او وی چې لا اله الا الله محمد رسول حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زه خو دې له نوم راغلی چې ته مسلمان شه وجه صدا و ما تدا یقین راغی چې ته بیګا اسمانونو ته تله خدای سره د ملاقات شه ا يهودي ورته هغه ته خبر شوی و د تورات یو مسله نن رښتیا شو ما په تورات کې لیدلی چې نبی آخر الزمان چې په کومه شپه خدای سره راز و نیاز وشي پاغه سحر با د یو وینځ شپارس کوي نو سبا ده او د وینځ شپارس ته ته مدعی د نبوت دین لوی دلیل ستا په معراج او پیغمبرای بل څه کې دیش عزیزانو پړمبای ورځ خو به يهودو مومنه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای سره راز و نیاز شوه تاسو ګورئ زمونږ وزیران وای په خړ سیلاب یوړې چرته قبر ګوري اله پلانې وزیر قبر له غسل ور کوي هغه ورځ یو کوټ ته تللی دی جی بازار صاحب لمبولې یو وزیر تللی دی د کوټ جی بازار صاحب لمبولې نو ما چې لمبولې دی بیا به مو جنازم کړه وې نو زما عزیزانو 2 کروڑا بلاګانې ته سړو نه راووته 2 کروڑا په هر رنگ کې په هر شکل کې اوس خدای دې رحم کوي چې د دې ملک انجام بچي انجام دیسی آسان علاج چالکه تاسو ټول پاکستان اسلام اسلام چغي وهي او جی زئی نن د پاکستان قانون اسلام دی او خزه دنه کورونو کې او د ملک فیصله په قرآن کیږي
ته وایه د قوم سره بله کومه لار وه چې ته به یې پې وهلی و ورسره مونږ سره خو اسلام ډال دی چې دا هم پې د ټیزرګي نه رانیولی دی که نه خو اسلام یې رانه اوس ما به دا خوله د مرګ په ناره ټپوی که نه تاسو به دې جومات کې ویلی چې خدای دې خوله ماته که خو چې کوم شی دې غوښتو دی رایې وستو که نو دا په غبرګړون شه په خپل خیر و شر نه پوهېږي اوس به صاحبه غوبلی وي او غویمې وي او ها کو راوینیساو رامنډه کوو ونیساو جیل کې واچوه دا د خدای کار اطمینان د قوم او د ملک د خدای په یاد کې د خدای په قانون په عمل کولو کې تاسو وګورئ د کومو خلقو ژوند چې د خدای یاد ته سپارلی شوی دی د هغوی دا ژوند وګورئ څه خوندناک ژوند دی ستا په دې ملک کې وګوره دا تبلیغي جماعت والا چې دي د دې شکلونه وګورئ د یو مسلمان چې څنګه شکل کېدی شي هغسې شکل تاسو وګورئ کم کسان چې تبلیغ کې ګرځي د دوی شکلونه بیا پرون یو ترکی راغلی و زمونږ دکان د ترکو ډېر ښایسته لوړ دنګ او ډېر ښایسته ځوان او شلېدلې جامې اغوستې نو هغه له داسې لږه لږه عربي ورتله لږه لږه اردو ورتله حیران شو چې د ده دې ځوانۍ ته وګوره د ده دې شان ته وګوره او د ترکو نه پېښور ته راغلی دی تبلیغي جومات کې وخت ورکړی نو عزیزانو نورې ټولې چارې ګورئ بس دي وخت در سره اوزګاري په خدای قسم چې دغه ډله کې هسې ناست دی یو ساعت که نه هسې ناست دی نو یک زمان نا صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است 100 سال طاعت بیریا اگر مجلس کے چې چرته د الله او د رسول ذکر کیږي یو غنټه کې ناستل د 100 کالو عبادت بیریا نه زیات ثواب تاسو ګورئ دي جمعتونو الکان ځوانان راټول شي او خپلو کې یو بل ته حدیث بیان یو بل ته دین بیان یو بل سره جوړ کړي نو الله دې مونږ ته توفیق راکړي وخت در سره اوزګاري دا نور ټولې چارې ګورئ بس ټول دروغ دی او فراډ او دوکه ده زم درته وایم چې دا دی ما سره شین توتي دی او شین باغ دی بل هم دا دی شین توتي دی او شین باغ نه شین توتیان شته او نه شین باغونه شته وخت راتلو سره به شنه توتی د دوی ښځې وي او شنه توتیان به دوی وي او باغ نه به ګیر چاپېر پیره ولاړئ والله که دې نږدې ورپرېږدي خانان او نوابان خان بادران او جایگیرداران هغې نه به ته شین باغ ته دننه لاړ شي هغه ورځ یو وزیر ته یو سړی ورغلی دی سپایي ورته وایي چې څه کوې کاکا وایي دغه وزیر صاحب ته ورځم وایي څه ورته وایي وایي ما والا ډېرې بنډې والې وې زما په دغه کامیاب شوی دی دغه زه ورځمه وایي دننه نه شي تلی کاکا مونږ به تپوس ویل څنګه نه شي تلی پې ورمنډه کړی چې ورمنډه کړی هغه چې په دې بټ والې دی داسې بوکې غورځولی دی بیا را پاسېدلی دی نو په یو منډه تې کور ته رسېدی دا شنه توتیان او شنه باغونه خانان او جوابان او جایگیردار او خان بادران چې په دې ملک کې وي نشین باغ شته او نشین توتی شته او نشین چمن شته تاسو هم دغه د منګکان وروڼه یئ منګکه خاورې کنه او خاورې دې په دغه نو عزیزانو عرض داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی لار کې ابو جهل په مخه ورغی حضور علیہ السلام ته وایي چې وایه که نه نن د اسمان څه نوی تازه خبر شته هغه ورته لاو زه بېګا اسمانونو ته تلی وم او خدای سره معراج نیاز شوی ورته ته اسمان ته تلی ویلی او وی دا به د بل چا په مخ کې دا خبره وکړي ورته وی چې څوک دې خوښوي د هغه په مخ کې به ابو جهل په منډه تلی ابو بکر صدیق ته وایي چې راشه که نن دې د یار خبرې واورېدې اریان بشه وی ولې
وی نور کله وی چې مال د اسمان نه خبر راځي او نن وی چې زه بیګا په خپل اسمان ته تلم. ابو بکر صدیق ورته وی چې ابو جهل رښتیا وې زما یار ویلی دي داس وې زما د پلات او منات قسمی چې ستا یار ویلی چې زه بیګا اسمان ته تلم. ابو بکر صدیق ورته وی زما د خدای په ذات قسمی که زما یار ویلی چې بیګا اسمان ته تلم نو بالکل ټیک ویلی. ولی ما د خپل یار د دینم په لوی لوی معجزو باندې ایمان راوړی دی. چاله چې شپه ورځ د اسمان خبر راځي نو که بیګا په خپل اسمان ته لاړو دا څه د تعجب خبره. ایمان داسې پکاري. عزیزانو بیا ابو جال راغی او لاس کې سکاڼي نیولي. نو پیغمبر ته وایي چې څنګه اندر کفے بو جہل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود. وای کنه زما دی لاس کې سړي چې ته پیغمبري گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان. ته چې د اسمانونو خبر پوهېږي دا لاس کې وایي چې څه دي. پیغمبر وایي زه وایم چې لاس کې څه دي که دا ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي. وایي زما لاس کې چې څه دي په خپله نشي ویلی ته ووایه. په یو ګوته پیغمبر د هغه د لاس ته اشاره وکړه. نو د ابو جهل د لاس د ننه نه آواز راغی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ سفت. آکانو د ابو جہل پلاس کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مونږ د ابو جهل پلاس کې کانی و دم رہی. د دې داسې مثال ده لکه زمونږ په دې ملک کې د کافی زمانه نه قبر پرستی را روانه ده. د قبرونو پوجا پاٹ کول بیا په قبرونو باندې دا نامی خول چې دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده. لکه نن یو سړی ټلیفون وکړو وی چې دا فالج زیارت کم ځای کې ده. سړی چې فالج والی داغه زیارت کم ځای کې ده. نو ما وی چې ما ته خدا کا پته شته چې د فالج زیارت لا کم ځای کې ده. تاسو اندازه وکړئ کله یو سړی دا عقیده وي چې دا زیارت ته او په دې فالج لري کوي دې لري کوي دې نه زیات شرک بل نشته. کله یو سړی دا عقیده ای چې زما د خپو کې بعد دی او دا زیارت د آباد لري کوي دې نه لوی شرک بل نشته. عزیزانو قبر پرستی چې دا داډو په اسلام کې شته نه لیکن استعمال کې وګوره قبرونو نسال جوړ دي. کنوریس نه دا غونډګان راټول شي او ډولکی والا ځان سره کی او مخکې ډولکی راګيږي او رستور پسې دغه شکور نیولې واچوي د بابا کڅو اړې نمې د یاري ورکی زکه چلته ور سره ډنډه مار روان. نو زما عزیزانو اوس دا قبر پرستی چې مونږ کې کومه ده دا د دوی نو استل کارې دارت او بیا ور سره چلو خبره دامي چې د مولا نومم پزانی خي او هغه مولا ام ځان توای آی مرګره می شیخان مرګری وی لوی لوی سنه او لوی لوی ګیرو والا دای مرګری وی. اوس دا اعتقاد د خلقو نو وستل دا د چاپلار نشي. دا اعتقاد تی وستل او بیا په دې خلقو دا منل چې ګوره موثر حقيقي په دې کائنات کې صرف د خدای ذات ته بنده نه دی. دا په منل دا ډېر ګران کار. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې ټولو مشکلاتو سامنا وا. د یو سړی بش پېته خدایان د نن 50 کال مخکې د هندوستان اندوانو 33 کروڑ خدایانو 33 کروڑ خدایانو نن 50 کال مخکې چې اوس بلا نور څومره زیات شي. د هندوستان
خلقو 33 کروڑ خدایان منل ځکه چې هر یو بت به یو مرض دارو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی وی چې زه مسلمانېږم. وی چې ولې؟ وی زما یو خدای او هغه خیرن شوی و. نو مې علم بولو نور ته مې کې خو چې وچی. وی یو ګیدړ راغی او خپل اوچته کړه په متیازې وکړي. وی زما د خدای ورته کته وغږې ونکو. نو مال تداوی چې عرب یبول الثعلبان براسي. آیا داسې شم خدای کې دی شي چې ګیدړانې په سر متیازي کړي؟ نو زما عزیزانو عرض داو چې دا عقیده د خلقو دړه نه وستل چې دي دا ډېر ګران کا. واحد ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شروع وکړه معجزات دي، کردار ده، کریکٹر ده، اخلاق دي. تاسو ګورئ نن د دنیا ګټ داسې نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والا پکې نشته. دا د لوی کردار وجه وا او د لوی شان وجه. عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات داو چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبرم، بیا دا په منل چې زه اسمان ته تلم او خدای سره میراث و نیاز شوی دی، دا ډېر ګران کار پیدا کړ خلق. ابو جهل ویل ته پیغمبر یې خدای ته اسمانونو ته تلې؟ ویل او وی کته اسمانونو ته تلې نو دا سپوږمۍ د مخامخ وګوره، دا په دې اسمان کې دوه ټوکړې کا نو بیا به زه ستا پیغمبر یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا خو آسان کار دی. په ګوته داسې اشاره وکړه، اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې شو. بعض علماو لیکلي دي چې یوازې دوه ټوکړې نه شوه بلکې دواړه ټوکړې راالې، نیمه په یو لستوڼي کې نه نوته او نیمه په بل کې، او په دې ګریوان کې بیا یو ځای شو او بار وته او بیا لاړه پاس. عرض داو چې ابو جهل وسوي، ابو جهل اوفوي جادوګری خو ډېر لوی جادوګری چې اسمانه پورې دیم جادو رسي. بیا بار لاړ او راغو لاس کې کانی نیولې. حضور علیہ السلام ته وایي چې گر رسول چیست در مشتم نهان. کته رسول نو وای زما د لاس کې سدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه وای؟ ورته وی گر رسول چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان. کته رسول نو زما د لاس کې وای څه دي؟ چې د اسمان نه خبرونه راځي نو دا دومره لنډ شیخ به خدای شي چې زما د لاس کې. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زه وایم چې ستا لاس کې څه دي او کدا ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي. وینا زما لاس کې چې څه دي هغه نشي ویلی، ته ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ګوته لاس ته اشاره وکړه، داسې سره د ابو جهل لاس کې کاڼو وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ کاڼي یو دومره یو. هغه کانی ابو جهل لعین په دې ځمکه راوویشته، وی په دې جادو. تاسو خیال راغی دا هغه مشکلاتو چې د پیغمبر ور سره مخ. ابو بکر صدیق چونکې په ابتدا کې مسلمان شوی، هغه بیا د مونځ کولو د پاره چې کوم مشکلات عقل بم حیران شي. چا مونځ به هغه کولو د خلقو به ورته رنگ رنگ تکلیفات رسول. عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات د حد زیات حد. اوس یو ټکی یاد کړئ چې یو معجزه ده او یو کرامت ده. معجزه چې دا هغه هم د پیغمبر په اختیار کې نه،
او کرامت چې ده هغه هم د ولی په اختیار کې نه. کرامت وای خرق العادت تا، خلاف عادت د ولی نه یو کار صادرېدل دیتا کرامت. معجزه وای دیتا چې مقابله کې بل سره عاجز شي او داغه جواب نشي دیتا معجزه وای. مقابله کې یو سره عاجز شي او داغه جواب نشي. دا معجزات چې دي بیا الله پاک ټول پیغمبرانو ته ورکړي. لکه موسی علیہ السلام ته دا معجزه ورکړي و چې دا امسا ده او چې امسا به وګرځول داسې هغه نه به یو لوی اژدها جوړه شو. لاس ته د ترخ کې به لاس داسې کو او چې واپس به رويستو اب پړقېدو د سپوږمۍ پښه. عیسی علیہ السلام ته دا معجزه و چې قدرتی روند به یو سړی پیدا و د په لاس راخ کې به بیناش. ابرس مرض به چې پچاو دا برګ لاس به چې پراخ کو امرض به تلاړ. دا معجزات د هر یو پیغمبر د خپل خپل شان مناسب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات چو بیا پټولو چې د دغه معجزات بیا د چانو ځکه چې دا سنادید د قریشو دا باجس او جواب به نشو کوله چې بل جواب بنه ورتلو ول به دا جادوګر دی. پراپګاندا خو به کړیو. یو سړی دی دمګر دی دمونه اچي هغه بل ما سره د لیوانیانو اجازه ده یاره کدا محمد عربي په ما خدای را پیښ ک نو ما سره د لیوانیانو اجازه ده چې دمه کې موجود شي. قدرتی اورز په لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ شو چې مخ شو ورته زلمیه خبره وره ما اوریدلی چې تلیوانه او ما سره د لیوانیانو اجازه ده. اوس پیغمبر ورته څوي ورته وی نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. آدم ګره ورته وی ها ته بیا وای پیغمبر ورته دا کلمات بیا وای چې بیا وای الله سي ولا ورک او وی لا اله الا الله محمد رسول. ما د دنیا کلامونه اوریدلی دي خدا ستاغوند کلام یاد خدای کې دی شي او یاد پیغمبر کې دی شي. ته لیونه چرته ما خلق ما ته ویل چې دا لیونه دي. نو ارز دا وزیدانو که تاسو خیالو کې دی خپل زما یاره تاسو وای چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته به لیونه ستاسو زمانہ کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونه وای کنه وای ها ولن دا تبلیغیان والا چانه روټه غواړي او بچانه غواړي بستر چانه غواړي کټ پوزه چانه غواړي نه پیسې خپلې جامع خپلې وینځي کټوای خپل پخې روټه خپل خوري ستا جمعه تراشي دا وې سه روزه دا او دا یک روزه دا دا چله دا دلته په پراتی او تاسو به خدای د دین دعوت درک. حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دي مزدورایم کوي کارونه هم کوي او د خدای په لار کې دا وختونه هم لګي. دا قوم ورته څه وي لیونی ورته وي کنه ورته بلکې لیونی لا څه دا قوم ورته وي چې دا د امریکای تنخواه اخلي. دا قوم او د امریکا کا دومره خشي چې مال تنخواه را کوي چې ته د خدای دین خلقو ته بیانوا نو بیا د امریکای نه خمل چرته شته. د ذلیل قوم ته تاسو وګورئ په مخ د ځمکه د امریکای نه لوی رذیل ملک ببل نه په مخ د ځمکه. تاسو وګورئ په لیبیا کې امریکای څه وکړه
ترننه پورې سکای لګیا دی بیګای بیا په بمباری کړي ترننه پورې وجه صدا دا خدای دې چې پاکستاني پستر ګړوند کړي دی او د امریکای نه سیوا کلمه نه وای وجه صدا وجه دا ده چې لیبیا د اسرائیل خلاف او امریکای حکومت چې د يهودو دی او د اسرائیل تمام کلیدي محکمو باندې په امریکا کې يهود دي نو امریکا د يهودو حکومت ده او اسرائیل يهود دي لیبیا د يهودو خلاف او د فلسطینیانو او د شام د خلکو مرګره الزام په دا لګولې چې دا دهشتګرد دی سالي جوړ کړي امریکا دومره زمونږ دوست ملک شو چې مونږ له پیسې راکړي چې تاسو والی کلی په کلی ګرځي او تبلیغ کوي اوس دا خبرې چې څوک کوي دا غي قباش وګوري دا خبرې درې قسمه خلک کوي درې قسم یو هغه خلک کوي چې یقیني د امریکای تنخواه خواره دي یقیني یو هغه خلک کوي چې کم د قبرونو حاصلات خوري قبرونو نه د پلار او د نیکه جایگیر جوړ کړي یو هغه خلک تاسو ورشي کاکا صاحب زیارت وګورئ یوې میاشت له په 1.5 لک روپۍ ټیکه کیږي یوې میاشت ټیکداري والی په 1.5 لک روپۍ اوس چې ټیکداري په 1.5 لک په ټیکالي نو خود 2 لک په پیغه غټي کړه نو علي په 1.5 ملک دا 2 لک روپۍ د کاکا سے په زیارت باندې څوک اچي په خبر ګوړاند شي نو د کاکا صاحب د پیسو ته حاجت څه ده اولاده وګورئ ټول کروڑپتیان او اربپتیان دي کاکا خیل میاګان وګورئ ټول کروڑپتیان لکپتیان د دنیا دومره مالداري څوک نشته لکه دا خلک الته د خزو آلو ګورئ او د سړو دا مال کې په دغه ځای خول مالګه سټل او شکرانه چول دومره خو اخر سرونه دي در پورې پس پیګمو روټای نه منډي خپل غل روړای چوکي یا په خله نه منډي ساقل خو کوي خدای بندگان څه سوچ خو چې اخر د دې پیسو د زیارت تاجت څه دی زیارت په پیسو څه کوي دا زمونږ خزي او زمونږ سړي دا حال دوی جوړ کړي پبو تلار شه چې د مین روډ نه د پبو میا صاحب زیارت ته پورې په دلاره بازار جوړ چې بازار جوړ دی پروسه کال ز ورنه نه و نو ټول زلمی الکان په دې بازار کې په دې دکانونو ناست نو دیدن مستا بانے میں نورے دیدن مستا بانے میں نورے وای پنی ملار کې سبانا کم درېګم داسې داسې کټي په دکان نس واخلا خوري واخلا ساخله واخلا مړ راشه دا ورته نه ځواني کوټه شي نه اخلا واخلا 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 یو دکاندار په یو څنګه چغي وي بل ور پسې بل کلی تجربه وکي نر سړی له بورکا ور په سر کوي او ته مخ کې شاو بورکه والا ځان پسې بیا تماشا وکړي د دکاندارانو ور پسې څه خیر دا ملک دی یا دا قوم دا بنی آدم په مخ د ځمکې هغه شرکیات او بت پرستی چا په خوب کې نه دلیدلې چې کوم ستا په ملک منټ پس کی حضرت رحمان بابا خبره دا وي پټولو مربهي چالي دلنوي پټولو مربهي چالي دلنوي هغه چاري چې ته هر ساعت په ما کړې خوب کې بچانی لیدل چې کوم ستا په ملک بیا ستا په ملک د جمعې د شپې تماشا وکا د جمعې د شپې الله دې داسې شرمېدل شپه چاته او نه خی لکه په پاکستان کې چې د جمعې شپه کل هم دم توبونه او کنجر توبونه دا د جمعې په شپه بیا دا رزلاو خبيسان د زمانه وګوري
دا ډزې داسې ډزې چې د غوږونو پردې به درته وشلې کلاشنکوپ ته دلته ایمان تکړه دی چې کلاشنکوپ پولیس ونیسي هلته پې پرچه ورکړي ورشي په اسلام خټک پرچه ورکوي چې د ملک وزیر داخله دی په هغه پرچه ورکوي چې تا لیسنس یې ولې د کلاشنکوپ ورکړي هلته د نیکه ناستې لیسن یې ورکوي او دلته راغی ته یې لیکې او پرچه پې ورکوي ستا ملک کې د مرکزي حکومت نه د دې لیسنس جاری کی ستا د قبایلو پولیټیکلانې پرمټ یې ورکوي نو خلک به پې ډزې نه کوي ډزې به نه کوي بله خبره ده چې دا د اوس قوم ډزو له هم کور کې تکړی دا هغه ګیدړ قوم دی چې دوی هم دلته پردي واده له لړ شو او که لږ د دې غوږونو نه ونیو او د کابل دې غرونو ته دې که ته د دا تیزونه بیا وګوره او د دا دستونه وګوره چې په لنګو به روان یو طرف ته دا کېږي بل طرف ته دا کېږي دومره وسله لکه په پاکستان کې ده په دنیا کې زه وګرځېدم ما یو ملک کې وسله ونه لیده پولیس سره وسله نشته فوج په سړک وګرځي وسله نشته ورسره تش ګرځي تش پهی بهی نه ټوپک نه تماچه ورسره خو چې داسې درته وګوري پرتوک کې به متیازې وکړي دلته ورسره کلاشنکوپي چې ته ورته وګورې جنډه بازار اجړا به در یاد شي تاسو خیال راغی تاسو توره څه وکړه او پاکستان خو هغه ملک دی هغه ملک د سن 47 نواله تر ننه پورې ما د دوی توره ونه کړ توره نه ده دا یې کړي چې کشمیر له غزاله تلي نو هندوونه یې پوزې پرې کړې وې په نتکای پورې او کارتوسونه بیا راوړل ته کیسهخانه کې به پرې فوټ پاتونو باندې خرڅول بیا دا یې کړي اوس هم دا بعضې بوډاګان شته چې کشمیر غزا مې کړې ده نه لا غزا دی نه د پوزو غزا دې کړې ده هندو یې پوزې نه به چې نتکای نه وتم تا به تې پوزه وسه کارتوسو غزا دې کړې کیسهخانه کې ما لیدلي چې خرڅول به خبره دا ده چې د دې ټولو سیزونو علاج صرف او صرف په آسمانی قانون کې دی چې څو پورې د دې ملک قانون آسمانی قانون شوی نه زما دې په خدای قسمی چې ښه ورځ ونه ګورې ښه ورځ به نه ګورې سیاسي خلقو نم خدایان جوړ کړي دا خیال دی د بجلیګر مولا سره مرګره هم ګوره که چېرته وزیر شو څه یې راکړه دا خیال پوه شوې ګوره که چېرته وزیر شو څه یې راکړه اوس یو بله را په مخه کړې ده ها کو څه چل ګوره که دې څه جوړ کړ جوړېدل چې خدای نه یې کړي د دې پلار هم ویلیو چې روټي کپړه مکان به در کوم ویلیو که نه ویلی چې د خدای اسرم نه و او د بنده اسرم و نتیجه یې څه شو اے بدبخت قومه د بنده اسرې پرېږدئ د خدای اسره ونیسئ د هغه ذات اسره ونیسه چې د مور د خېټې نه واله تر قبره پورې ستا د خولې ته روټۍ او رزق څوک در رسي نو دې قوم خدای پرېښی چې خدای هم پرېښو نو تاسو خدای پرېښي یې نو هغه شرمونه یې در نه جوړ کړه هغه شرمونه چې الله دې داسې څوک ونه شرموي لکه نن چې پاکستان شرمېدلی دی خبره د وسلو نه ده خبره د ایمان ده او خبره د غیرت ده وسلې دي چې صاحبه ټوپکې دي چې تماچې چې شلډزې دي او جرمنۍ ده او فرانسۍ ده زما وس ورسي او ما نه چا چاکو وګرځولو نو زه به د سړي بچی نه چاکو ستا څه کار دی وسلې ګرځول دشمندار ما چې دشمندار زه به ستا د دشمنۍ علاج وکم یا به دې جوړه وکم او چې جوړه نه وي پړه وړ به معلوم کم یو به در کې ټاټی کم چې د نوغې درته وباسم بیا به ټوپک چا پسې ګرځې دا د خدای په قهر اخته قوم خپلو کې یو بل لپړانګان دي بار د تورې نه دي کېږي به څه زمونږ په سر خو عظیم اور ولاړ دی
د روس اور وګورئ، د هندو اور وګورئ، د امریکې اور وګوره، اورم په سر ولاړ دی. او بدبختو سوچ وکئ والله چې د شپې څملئ او سهار را پاسئ د روس ټینکونه به درته په کوڅو کې ګرځي. بیا به زه تا ته ووایم چې راشه اوس دغه وزیران دې راوله دا خېټې چې د ګډانو قبرستان دی دغه اوس راوله چې اوس یې پرتوګ وکئ. که کابل کې ګرځېدی شي نو پاکستان کې هم ګرځېدی شي. دې خوشفهمۍ کې مبتلا نه شي چې موږ سره یو دوه کړکړي جازونه دي، کړکړي به دې ولاړي او را به شي او اور به در باندې بل کړي. یو وخت کې به تې بچې چې ملک د ملک متفقي او ډټیا وي د دشمن مقابله دپاره. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشکلات هغه دا چې یو سونو کالو عقیده د چا د خیال نه وست. بل مشکل ورته داو چې عیسی علیه السلام ته عیسایانو د خدای زوی وي او دا د عیسایانو نږدې زمانه وه. یهودو عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وي. دا عظیم طاقتونه پیغمبر ته د دیم لویا سانحه وه چې دا به د دوی دماغ نه څنګه وباسي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی نه دی یا عزیر علیه السلام د خدای زوی نه دی. دا ټول مشکلات، لیکن چې عزم مضبوط اراده مضبوطه وه او د خدای نه امداد غوښتلو هر وخت کې د هغه پیغمبر میشن او شان مو ګوره چې نن د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدو او هغه خلق مو ګوره چې چا د دې پیغمبر د شان خلاف کو. نو عزیزانو عرض داو چې اصل اسلام یو آسان مذهب دی، یو سهل مذهب دی. مشکلات دی نه رستو به زه بیا تاسو ته خیم چې هغه آسان او سهل مذهب کې مونږ خلقو کم مشکلات چې تاسو خود که په قرآن کریم کې غور وکئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسمانی معراج چې دی هغه د قرآن نه ثابت. قرآن کې وګورئ سبحان الذي اسرا بعبده، اول خو لفظ سبحانه کې وګورئ، دویم بیا اسرا بعبده. الله فرمایي چې اسرا اصل کې د شپې بوتلو توای او بیا ور سره قید د عبده لګی. عبد په عربي ژبه کې روح او جسم دواړو توای. یوازې روح ته یا یوازې جسم ته عبد نه وای. د دې داسې مثال دی لکه پښتو کې وای سړی، نو سړی ورته اله وای چې هغه بدن او روح دواړه یو ژوندی نو ورته سړی وای. او همدغه سړی دی چې څه وخت کې روح تی وځي نو بیا مړی ته هیڅوک هم سړی نه وای، بیا ورته مړی وای. تاسو خیال راغی مړی ته څوک سړی نه وای بلکې هغې ته مړی وای. نو عبد روح او جسم دواړو ته وایي. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج یوازې په روح شوی وی نو بیا خدای دروغ نه وایي، بعبده به نه ویلی. یا یوازې په جسم شوی وی نو یوازې روح نه بغیر جسم تم عبد نه وایي. نو بعبده قید لګولو سره ازاله د دې وهم وشوه چې معراج په دغه بدن سره د روح شوی. بیا سبحان الذي دا د تعجب په وخت کې ویل شي، کینی دغه ځای کې د سبحان الله ضرورت هم نه. سبحان الذي او دا معراج نه خدا خلق انکار کوي
نه مني. نو الله فرمایل سبحان الذي اسرا بعبده. تاسو خیال راغی. نو عزیزانو معراج د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د خود قرآن نه ثابت. اوس بیا خبره ده چې څوک په حقایقو د قرآن نه پوي یا په باریکاتو د قرآن نه پويږي، آ جدا شی. لیکن قرآن کریم نصن په دې گواه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج هغه روح او بدن دواړو سره شوی. عزیزانو چې واپس راغی هغه یو باس ته اوس اشاره ده چې 1,40,000 پیغمبران دا چې د دې مخه معراج تتلو نو په بیت المقدس کې ورته جمع شویو او کنه واپس چراتلو ور سره راغلی. روایات دواړو طرف ته. حافظ ابن کثیر روایت دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج تتلو پس بیت المقدس کې پیغمبران د دې مخه چتلو ورته نو راغلی، واپس چراتلو نو 1,40,000 پیغمبران ور سره راغله. او دا لوی اعزاز د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. او سوال په دې مقام کې دا ده کتا سیادی ابتدا نه دا باسو د روح او د جسم سکافی مودا وړاند. اوس دغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې بیت المقدس تا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رااله نو دا وخت د سبا وختو د مانځه ټیمو. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر منځ مخکې وکړه او دا 1,40,000 پیغمبران ټول ورپسې ولاړ. او دې مقام کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم چې سلام وګرځول او دعا کوله نو دا تمنا وکړه چې یا الله دا دومره عظیمه جمع د 1,40,000 پیغمبرانو کاش چې دا ثواب خو زما د امت وي. الله ورته فرمایل چې حبیبا خپکه غما ستا امتیان چې د جمعې 2 رکعاته فرض په امام پسې وکي نو دومره ثواب به ورکوم لکه د 1,40,000 پیغمبرانو په صف کې مونږ کړی. عزیزانو دې مقام کې اوس بل باس چې دا انبیاء د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت کې د اسمانونو نه لاندې رااله نو دا په کوم شکل کې؟ عزیزانو دې ته صورت مثالی وایي. په عالم مثال کې زمونږ دا ډانچه او دا روح او صورت داسې موجود دی لکه زوست چې یو بل ته ګورو داسې. نو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې دي بالکل په هغه هیئت او په هغه صورت کې رسول الله سره راغلیو چې کم هیئت او کم صورت په دنیا کې وو. عزیزانو دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء. الله حرام کړی دی په ځمکه باندې جسم د پیغمبرانو. د پیغمبر جسم ته ځمکه تعرض نشي کوله. د پیغمبر جسم چې کومه ورځ نه کېږي تر قیامت پورې به محفوظ پروت. که تاسو خیال کړئ یو مشهوره واقعه ده د ایوب علیه السلام دا د پښتو قصو میسو کتابونو کې لیکلي چې د ایوب علیه السلام بدن کې چینجی شوی او دا شو دا 14 سنه درو خبره. پیغمبر الله په
هغه بیماری نه بیماری چې د خلقو ته نه نفرت پیدا شي. 18 کاله بیمار ضرورو لیکن بدن کی چنجی دا سبب د نفرت ګرځي او پیغمبر چې د الله پاغه مرض نه بیماری چې د خلقو ته نفرت پیدا شي. دا سه دا د قصو می سو کتابونو والاو جوړ کړي. نو عرض داو چې بیا 18 کاله بیمار ولیو دام امتحان. اللہ دنیا تا خود جو گو رہی 18 کالا میں پکٹ کے سملو لے دے پا 18 کالا کی 18 منٹ ہم ظاہر کرے نہیں. آخر کی دعا اکڑا خدا تا چی یا اللہ بدن سر میں چی ارد سکے وہ خدا ہے جب تمہیں سموایا چی تا پہ یاد آؤ. دا امتحان او دا ابتلاو. بیا والا زامن اته د کوټې لاندې کړ. شیطان راغی زامن دې کوټې لاندې شوی الحمدلله د خخېدو د غم نه خلاص. بل سړی راغی ګډې او چیلې دې ټولې اوبو یوړې خور پې راغی وی الحمدلله د خدای مال او خدای واغستو زما ور سره څه کار دی زما د خدای د منځ کې حایل مواقع کې. دا امتحان مونږ غوندې نه یي. رحمان بابا وایي چې د یو وخت د ځان د پاسه کوک شي چې د یو وخت د ځان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدایه مرور کې. یو وخت دی چې کوک شي او تکلیف درته ورسي نو خدای نه ځان مرور کې. په کلونو خوشاله او په عیش او عشرت کې مبتلا ہے خو چې یو منټ در باندې خفګان راشي نو خدای نه شکایت شروع کی چې یا الله زدی لیدلې ما خدایم زما زوی دی لیدلې او زما خزه دی لیدلې وا دا دې مړه کړه. دا تاسو خیال راغی وا دغه خلقونه چې 18 کاله بیا به خزه مزدوری تطلا ما خام به چې مزدوری راوړه سبه دته پریزانه جوړه کړه او سبه د خدای په نامه ورکړه. دا خزه وا پس خبره ورته دی غوسه شو او د قسم وخوړو چې خزه والله چې زه جوړ شم چې تا به سل درې وهم. چې د څه وخت کې جوړ شو یا الله ما خود دې خزه نه قسم خوړل. خدای ورته وی ایوب دا سه خزه به پیدا کی دا دې چې تا سره څه وکړه دا سه به پیدا کی وې قسم سره به څه کوم. الله ورته چل خی چې د سلو ډکو یو ګډای غوندې جوړه کا د سلو ډکو او په هغه سلو ډکو یو گزار دی لور کا قسم نه به مخلاص شي او دا به په دروم نشي. از یو مزیدار خبره تاسو ته کومه. هغه ورځ رانه چاته پوښتنه کو چې مونږ هجی ډیر ګناونه دي کیږي بس ما وی خبره واوره که معامله په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شوا نو د ځمکې په سر چې څومره دنیا د ټوله به دوزخ ته لاړ شي. ځکه چې عدل او انصاف خو دې ته وایي چې تا څه مزدوري کړې وي نو مانه بدل والا کړه چې تا څه کړی نه دي نو مانه بدل د څالي تا څه کړی. قیامت کې به معامله د رحم او د کرم شروع شي. د رحم او د کرم معامله بداسي جی منځونه 15 دي الله به وایي چې په 200 مجرا کوي. روپۍ جی یو ور کړی د خدای په نامه الله به وایي په 1 لک مجرا کوي کنه جی. چې دارا ټول شیم بیا هم د جنت قیمت نه برابرېږي نو الله به وایي چې اوس ګناونه ولټوي او ګناونه هم راوړي او په نیکۍ ورته بدل کوي. معامله په قیامت کې داسې کېږي نو الله ستا او زما به هم څه درکو لګي. او که معامله د عدل او د انصاف شروع شوه پناه په خدای دا عدل او انصاف تقاضا دا ده چې مونږ کړي څه دي چې مونږ ته به څه ملوي.
نو ذکا سلطان باور رحمت اللہ علیہ وہی کہ عدل کرے تو ڈبوے سان، عدل کرے تو ڈبوے سان، فضل کرے تو تروے سان. اے اللہ کپ قیامت کی دی عدل او انصاف کنو ڈب شما او کا فضل دی کنو بیڑا بمی پارش. نو اللہ دی دا فضل معاملہ مونگ سر ہوگی کہ عدل او انصاف شروع شو مونگا ٹول غر کی. نو عرض داو عزیزانو چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا پٹیم کی تقاضا کئی چھ یا اللہ دا دمر عظیم اجر زما دا امت پکار. نو اللہ وستا امتیان چھ دو رکعت فرض پا امام پسیو کی دمر اجر باورکوم لکا چھ دی یو لک سلیر زر پیغمبرانو سر پا دغا مقام کی زینہ ٹھکے چھ ما تاستا کرے ہو. زینہ آسمانی لفٹ توائی پا دغا لفٹ یو لک سلیر زر پیغمبران ور سر راغلی. حضور علیہ السلام بیا دغا زینہ پا بوراق سور شا او انبیاء رسخت کر واپس او دے بیا مکے تراغ چھ مکے تراغ دا سبا ٹیم دے لا کورتا تلے ندے. جبریل او بوراق دغا زینہ رسخت شو